لږ وګرځېدم او په وګړه مې نظر وځغلېد. ځان سره په چورت کې شوم چې هر وګړی د روح کور دی. دا بدن له غوښو او هډوکو جوړ کور دی او روح دې کې دیره ده او په تجربه لاس پورې کوي. ځان سره مې فکر وکړ چې د دنیا ټول سره او سپین د یوه روح بیه کېدلی شي او بیرته خپله سوځېدلې جغرافیه را یاده شوه. دغه تېره نیمه پېړۍ چې بې ساه ایډیالوژیو او وچو باورونو دلته د قاتل فرهنګ دود کړ. آیا څوک کولی شي د یوه ژوندي د ژوند بیه ورکړی شي؟ آیا ټول هغه څه چې تېره نیمه پېړۍ کې په تاریخ کې په اصطلاح د افتخار او ویاړ په نامه ثبت شوي دي د یوه ژوندي د ژوند بیه کېدلی شي؟ په رښتیا چې ذهن چې نفسي شو، دوزخ همدلته ده. ښه ده چې کله کله سړی ځان سره په فکر کې شي. ښایي یوه ورځ د پوهې داسې سرچینه رب کې راوخوټېږي چې وکولی شو له ځان او له ټولو ژوندو سره پخلا شو او بیا به بختور وو. خو دا بختورتوب بل وخت نه ده، دغه شیبه ده. فقط ځان ته او بل ته یو مینهګر نظر. نه مو څوک پوروړي دي او نه دي چا پوروړي یاستو. نو له دې دریځه باید زړور ژوند ته راووځو او دا کار فقط یو مینهګر زړه ته اړتیا لري. هغه زړه چې ستا په سینه کې ټوپونه وهي. سلام دې وي ستا پر زړه.